بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا ویډیو د هغه دوستانو د هغه خویندو د پاره کوم چې غواړي چې زما د مرضی په ځای کې زما د خوښې په ځای کې زما واده وشي، نو د هغه دوستانو د پاره دا ویډیو جوړوم او یو زبردسته او یو ډیره بهترینه وظیفه درته ښیم چې که غواړئ چې کوم ځای ستاسو خوښ په هغه ځای کې ستاسو واده وشي. د واده د پاره ډیره یو زبردسته وظیفه ده. د خپل د هغه دوستانو سره ضرور شریک کړئ کوم چې کوم ځای خوښ او هلته واده کول غواړي. نو دوستانو وظیفه دا ده چې شرط به پکې دا وي چې یو خو به دا څومره تعداد چې دی هم په دقه تعداد به دا وظیفه کوئ، دویم دا چې چوټي به پکې نه کوئ، او دریم دا چې په اوداسه کې به یې کوئ، او انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت سره به تاسو ته ضرور کامیابي میلاویږي. نو وظیفه ډیره اسانه ده. داسې ده چې اول به 3 پیرې درود شریف ووایئ، د هغې نه بعد به بیا 313 پیرې زه درته اوس یو کلمات ویمه په د سکرین مې بیا ستاسو مخې ته راشي، همدغه کلمات به 313 پیرې ووایئ، د هغې نه بعد به بیا درود شریف ووایئ او دعا به د الله نه وغواړئ. نو ډیره زبردسته وظیفه ده. دغه کلمات درته ویم. نو کلمات دا دي: یا ستار العیوب یا مسبب الاسباب ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یو پیر درته بیا ویم: یا ستار العیوب یا مسبب الاسباب ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نو دوستانو دا کلمات دي. دا به 313 پیرې، اول به 3 پیرې درود شریف، هغې نه بعد به دا کلمات 313 پیرې ووایئ، د هغې نه بعد به بیا درود شریف ووایئ او بیا به د الله نه دعا وغواړئ. نو چې کم ځای هم خوښ وي او کم ځای کې هم واده کول غواړئ، نو انشاءالله په هغه ځای کې به ستاسو واده وشي. دغه ویډیو د نورو دوستانو سره ضرور شریک کړئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.